السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د احمد شاه مینا نهم بلاک دی. څرنګه چې تاسو ګورئ د کوڅو پخولو کار شروع شوی دی. د خوشحالۍ ځای ده چې دا کار یې شروع کړ، خو مشکل دا دی چې د دې کار تقریبا 20 ورځې پوره کېږي نورې، او تاسې ګورئ چې تنه د ویالو فرش اچول شوی، هغه هم د یو طرف فرش اچول شوی او بل طرف تر اوسه لا فرش او څه شی نه دی اچول شوی. مشکل دا ده چې دلته دوی د ګوتو په شمار کارګران د کار لپاره راځي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ اوس هم 2 کارګران پر کار کوي. دا مال یو هلته موجود دی او بل دا دی، نور کارګران نشته ده، او دا 2 کارګران فکر نه کوم چې میاشتو پورې په دې کوڅو کار وکړي او پخې کړلی شي. دا خو تر اوسه پورې د ویالو کار ده چې هغه 20 ورځې وخت نیولی، تر اوسه لا کار معلوم نه ده. نور د سړک کار او د پیاده روونو کار ډېر وخت نیسي، خو موږ څو ځل دوی ته ورته وویل چې کارګران زیات کړئ او ستاسو کار ډېر کمزوری ده، دوی نه اوري. سره چې دا کورونه ډېر مشکل سره ګیر دي. د کورونو د اوبو استعمال او د خلکو تګ راتګ، لکه څنګه چې تاسو ګورئ تګ راتګ له مشکلاتو سره مخامخ دی او موټرونه په کورو کې بند پاتې دي. داسې نور ډېر مشکلات یې رامنځته کړي دي، خو دوی هیڅ توجه نه کوي دې ته. الله دې وکړي چې د دې بررسي وکړئ تاسو او غم یې وخورئ. مننه. سلامونه وروره. نن د جوزا میاشتې 18 تاریخ دی. مونږ د احمدشاه بابا مینې په 9 بلاک اوله کوڅه کې موقعیت لرو، او دا 2 اونۍ کېږي چې زموږ د کوڅې د پخولو چارې پیل شوي، مګر هم په ډېرې قرارۍ سره روانې دي. هیله ده چې زموږ ستونزو ته توجه وکړي. ګورئ چې اوبه یې په خلکو بندې کړي دي او لارې د موټرو هم بندې دي.